نفس تقاضاو کی چې کړی تیکې د بالا مانای نه ور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی ته کړه دا د نفس خواهشات دي کومه زمانہ کې اوسېګو او کومه دنیا کې اوسېګو هغه خلق ته دغه سيزونه د څخکاری نه چاته چې سملار ما تاسو ترس کړو چې سملار معاشي ژوند د انسان چې دا هم په سملار بکاینو ال بکار کی په ظاهر خو بتاته یو شی ډیر معمولی غوندې ښکاري لیکن حقیقت کې د هغه شی په ډیر لوی مقام مثلا اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جمعات یو سړی راغی او خیال وکړ چې په دې لار باندې قافلې زی چا سره غوی وي چا سره میخي چا سره خري چا سره څي چا سره اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دنه جمعات ته مانځه لذي نو هغه ساروی خوندا سه پرخوي نشي نو د جمعات د خلې مخه ته موګه خخ کو چې کده سره ساروی نو دا موګي پورې به دا ساروی وتړي او د به منځو کې بیا به پرانی دیوځي چې ساروی ته ګډ وډ نشي په دې نیت باندې هغه د جمعات خله کې موګه خا بل یو سړی راغی هغه دا خیال وکړ چې د جمعات خله کې چا موګه خخ کړي دي اسنه چې څوک پتینده کو نه وي او پری نوزي هغه موګه وېست په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده هغه ته پزړه کې القاو شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی د دواړو ته وایي چې الله وایي چې ما ارس تاسو ته معاف کړو او مې بخلي دینه تاسو اندازه ولګوي چې یو شی د جمعات خله کې موګه خخول دي یو په یو نیت خخ کو اغله یو قسم جزا ملاو شو بل په بل نیت اوستو اغله بل قسم جزا ملاو شو اوس عزیزانو بظاهر دا خبره مونږ ته سخت کوي لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام جمعات ته یو سړی را مونږ یو ک او مانځنه رستو پیزار کې پیزار پروت ته خلکو ته سمې کړي چې دا چولو ټیم کې چاته تکلیف ونشي علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده چاته پنې سمول چې دی هغه دی کې نفس مرشي چې نفس مرشي نو دا الله پنيز د دین لوی مقام بل نشته دي ته اهدنا الصراط المستقيم وای چې د نفس مقابله وکي او ستا نفس بدا چرته مني چې ته خان نواب صوفي صاحب حجي صاحب شیخ صاحب او ته په هزار کې ولاړ او خلکو ته پانی سمې داسې والله که تاسو مو خبره ده نو زمون نفسونه ډېر غټ اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو بده سي وګي چې جمعه ترانه نه وځي څه وخت او جارو راواله یو صاحب کش 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 جمعه جارو کوي داسې چرته ملیدلې دي تاسو څومره خلک چې د جمعه کې ناس کیږي نو جمعهتون همشتا کلو کې علاقو کې چرانه نوته جمعه غندې نو تا دا سکړي چې جارو دي راغستې جمعه جارو کې ډېر ګران کا دا پیغمبري شیوا ده نفس تقاضاو کی چې کړی تیکې د بالا مانای نه ور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی ته کړه دا د نفس خواهشات دي اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په پسې تله خدای دې خوار کړه ما یو دلته مشهور کبابي دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړی یې دې پسې خوراک خو بس ا کبابي سره موټر پنچر شو دکاندار سره د کېنه استما ډرایور موټر بدل ما یاره دا کباب څنګه دی ویجی ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړی مالولي ول زما یو میخوا هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې لکه غرزوای ما او ډیره سربوا زبتی کباب پاخه کا وی هغه نه واغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په خلکو خو مردار نه په خدای قسم چې دې خلکو مردارې اس په خلکو خړلې مردارې میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ
چې مذبح کې علاله وشي نو د ګډوري اخپې به تر هغې پورې ورسره ځوړندي چې تر څو ټوله غوښه خلاصه شوي بیا مړې ګډې په ما یې داسې تېرې کړي دي او مړې ګډې دغو له وړي دي او په دې قوم یې خورو تاسو راشئ چې دا د خوراک ځایونه درته زه وښیم عمر له به هغه شي له خوله یو نسي بیا عمر دام قوم دی او خلق دی منځونه کوي اهدنا الصراط المستقیم هم وایي نو دې وجې نه عزیزانو سوچ وکئ چې د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ورسره نه چې زه دا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دي دا تر کومه حده پورې صحیح دي دا به تاسو ومنئ چې د تورو باټینګړو په ځای چنډخې په پیکوړو کې ورتي کړي دي په دې قوم یې خوري چنډخې د غوړو په ټیم کې مګه پرېوتې ده او مګه یې د لکۍ نه نیولې بارې غورځولې ده او هغه غوړي په دې قوم خرڅ کړي نو هر سړی په خپله پیشه کې بېایمان دی هر سړی زه په خپله پیشه کې بېایمان یم اوس مې چاته وی ملاتوب پورې خبره شو مال زمونږ په ملاتوب تیرو زما زمونږ داسې شی لکه واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت میں روند آکار دیگر میں کند واعظان چو جلوه به محراب منبر میں کند چون به خلوت میں روند آکار دیگر میں کند وی دا واعظان په منبر چې وګوره صاحب د اسلام به ټول روړي په خپل غاړه کې به واچي او باربتی ٹکے نہیں لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چې خلوت خانه تلاشی بیا تماشاو کچې الته څکي نو ار سره په خپل پیشه کې ټاګ دی نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو کړم ما خامې خوار شو نو دوزخ ته ځي ما چو نړمبه ما خام ته په سود پیسې رااله او د خزي جامع خرڅه او پیسې پیدا کې خړومبي ما خام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامنی وخوري چې را پسې پراپګاندا ونه کی چړمبه ما خام خو الله دې په هغه خلو کې دانه او خېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شي او دا هغه کور وريجه بسو خوري نالت تی پاگا قومی او نالت تی پاگا خلق چې پاگا زیکی با او بس کلم والا خوند ورکی نو عزیزانو ار سڑے پخپلا پیشا کے ٹاک دی ار سڑے بیا پادیره باندې پیسې ویشي اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي که نه وایي چې لږ چېرته څه ونه وایي راته نو 100-200 را پسې راوړي جی دا ستاسو ښه اوس په هغه مړی چې پادیره خښېږي د هغه ماشومان بچیم ولاړي پلار یې خښېږي د هغه مور هم پاس په کوټه ولاړی هیر کوي زوی یې خښېږي او زه مسکی غوندې شم او د هغې پیسې والا مو جیب کې واچو نو هر سړی په خپله پیشه کې د خدای نه باغي او ټاک دی پلانے لوئی ولی دے لنگر ہی چلی اکبر گنون سے دا لنگر پتہ ہو کا جدا روڑی تو دیسے دے اسرافیل علیہ السلام خرایا خونا دے جدا اسمان نا ورد صحبہ بوجہ را غرزی دا لنگر لے روڑی تو دا لنگر دا رسول اللہ چلے دو تاسو ہے دا ابو بکر صدیق چلے دو دا حضرت عمر چلے دو دا حضرت عثمان چلے دو دا حضرت علی چلے دو دا امام حسین چلے دو دا غین لوی پیران چرته وو لنګرې چلی هغه لنګرې د کومو پیسوي هغه لنګرې د جوارای د پودرو
د شرابو د غلو او د ډاکو شکرانی وی او پاګه هغه لنګري چي تاسو پراندې مونږ بدبخ قوم زکیو چې مونږ اسلام د ناممکن شي نه غواړو. اسلام اول په قوم کې راوسته پکار دي او قوم کې اسلام راوستل چې دی مونږ نه پریدو. مونږ دا قوم اسلام باندې او رای راست راوته نه پریدو. په خدای قسم زمون په دې علاقه کې داسې بزرگان تیر شوي دي که یقینم ناراضي زه په منبر رسول دروغ نه وایم. زه درته چې شمدید خبرې کوم. یو ولی او اولیاء د زمانه مالی دلو په واده کې ډمه راوستي د زوی دل راغه چې صاحب نکاح وتړه د ول ځې نکاح نه تړه. په جمعات کې ورته کنځلې وکړي چې کنځلې وکړي خو چې ډوله راوړه دا غسړی په کور اورو لګي ټول کور تباہ. بیا ډېر تر پکې واله د ور خطیر او په بیرته نه جاروزی نه جاروزی 13 ساعت په بیرته بیا بچیا دا سوچ به وړاندې کړي 13 ساعت په مثال مړې د لحد دی مړی چا دی ژوندې کړي په جړه اور په ولګي نن دا څه کولې شو دمنه چې مورې په ګډه کړي نکاح سچ هغه پولاویم فرم 13 جمعرات یو سړی وې تا ویلو چې چا ورږي خړې دي مال الله اسمرا کوي مالځي بیان وې چې دغه ودون ورږي چا خړې دي چې مال الله سره نه دا د سړی د زامن ودون دي دا د سړی زامن دي د لور واده به په کور زیبه دغه ولګی دا هغه لړای د لور واده نو پختوم درنه وتی دا کورم د میردین جمعات شه یعنی دنیا ته خیر راشي دا د مالور بوزي لور واده دی خو چې چاته پته مونږ لګي الګ غني غوندې راشي او بوزي بس خلاصه کوي. वही पुल से उतारो रह गुजर को खबर ना हो पुल से उतारो रह गुजर को खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो. लुरु आदत दे चाहता पता मुझे लगी कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का. اوس دا داسې عشق سره تعلق لري چې د سړی په زړه کې د خدای او داغه د رسول داسې مینه لکه دی وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. او یا رسول الله ستا د غم از غم په زړه کې نه نوته دی سو پویم نه دی او ازغه خو نری غوندې شه دی چاته پتم نه لګي او خپل درد کوي. کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. دا زما د زړه نستا د غم ازغه د سیو باسه چې جگر ته مم پتو نه لګي. اوس سجده کې خدای ته نو څنګه بکې چې په سجده پریوځي نو څه تصور بکې اهدنا الصراط المستقیم وکړ څه تصور بکې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. سر ټټول د الله نه سوا بل چاته جایز نه دي نو سر خو به خدای ته پزمکه ایخی لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے. اس جبا دا څه د پاره دا جبا سره دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ
دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوره کلا کله د خار کې پخیږي د دې سرونو غوښه یو لوی چاټای کې پخکړی او دا خلک چې دي د جنگیر پورا کښتا دا خلک اول لاندې روټای ماته کی او بیا په د سر غوښه او خورواره واړی او بس ورته کینیو خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کلا وخوره اوس نفس درې قسمه ده دې څه شی دا نفس یو نفس اماره ده یو نفس لوامه ده یو نفس مطمئنه ده درې قسمه نفس تقاضا دا چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه کنه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي چې هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم ہر شب گویم کے فردا تر کئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ہر شب گویم کے فردا تر کئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما به خوباسي ارش پر سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وای چې نن پرې د سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وای چې نن پرې د سبا بشي دې بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته ځان خو دې نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وخایا نو بیا در باندې کلا خورم نفس ورته وی چې داسې د کلی نه بار وځه چې کلی نه بار وته د نفس ورته ځان متشکل ک د مګي پشان شکل یو د مګي پشان دا لاندې بدن نو او صرف سر یو دا بزرگ ته تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن می زکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما نه خورا نو زما بدن غلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پورا کېدا ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پورا کېدو نو زما بدن غلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندې دی وی سر می زکه ژوندې دی چې تا په امید کې ساتلې چې در باندې خورم کینی دا به ختم وي تاسو خیال را عزیزانو عرض می داو چې د نفس خواهشات پر خول دیتا اهدنا صراط المستقیم چې د نفس خواهشات پر دي او د نفس خواهشات پر خول چې دي ای خیال است و محال است و جنون لاله مستقل ونتوب ده د نفس خواهشات د چاپلار نشي څنګه به پرې دی نفس تقاضاو کی چې کباب ورزه په راځي وې کله ورپسې کم ځای ته لاړ شي کله کم نفس تقاضاو کی میان سر دریاب ته ورپسې میان نفس تقاضاو کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کې څه شي پاتچایو کې ویلی سم نه عام چای نو مالغه کې وروره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وي پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنالي تاسو چې خبره خونه په دې جبه بګوره بل څوک نه یاد سوا زما د محبوب نه دا چاوی ان الله وملائکته دعوت اسرا پیښور ښار ناصر خان اسلامي ګیسټ هاوس دایمن تشریح ګیټ اشرف روډ شاهد فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې علاوه د تقاریرو کې څه هم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کېدي شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې څه لون علی النبی الله او دا غټول ملائکه څه چل کوي یصلون علی النبی
درود وی په جناب محمد رسول الله باندې. الله په خپل سره د ټولو ملائکو، اوس ملائکی څومره دي دا د خدای نه سوا بل چا ته پته نشته. کربها قدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شي نو الته د ملائکو ابتدا شروع شي. ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکو ابتدا شروع شي. نو ان الله وملائکته ثمر ملائکه پیغمبري طریقه سوا لنبنه سبق به قوم تداو چې وحدو ربکم یو خدای ومنه د یو خدای اتباع کوي. لنبنه سبق به د پیغمبر داو چې قوم ته براغه د یا ایها الناس وحدو ربکم. آخر الامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبت چراغه او په غار حرا کې ابتدا د قران او ابتدا د نبوت وشو او کور تر روانو نړمبنه دعوت چې د اغا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تور نړمبنه دعوت هغه ته چې وی چې وحدو ربکم. نو صدیق اکبر بلا چون چراوے چې لا اله الا الله محمد الرسول اډو ست توقف پکېونکو. دغه وخت کې پیغمبر ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب چې د پیغمبر په دغه وخت کې د تور کړو چې د پیغمبر په لومبه او یو نه ابو بکر صدیق اسلام قبول کړي. نو عزیزانو بنیادی شی د صراط مستقیم چې د هغه داده چې سړی د توحید قائل وي، یو خدای مني، صرف منل نه معاصر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات غني چې د الله نه سوا بل څوک نشته او نه بل څوک څه کولای شي سوا د الله. کده نه صرف د مغه ذات ته بل څوک شته نه. عزیزانو دا تمام موجودات چې تاسو خپل ګورئ او خپل ځانونه ګورئ دا یو فنا او فانی چیزونه که موجود او باقی دی نو صرف د خدای ذات ته نور الصفنا. بیا د صراط مستقیم ابتدا واستنه کی، د صراط مستقیم ابتدا د اودس نه کی. منز فرض شو او ابتدا د اودس نه کی. بھئی دے منز د پاره با اودس څنګه کوي؟ اوس دا اودس چل خودو د پاره، دا اودس چل خودل ګوره دا دومره عظیم شی ده. دا اودس اوس خلکو ته اودس اړو څخکاري. دا اودس چل خودو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبرائیل راوستو چې ورشه او دته د اودس چلو خای. اوس کچرته څوک پیدا شي چې لکه دا اودس چل زده کوي داس د کوي دا اوسګار دي او دسته او منځه او دسته او منځه خدای دې به خو باسا نور دنیا کې د څه شي خو او دسته او منځه کړ. په دې یو او دس کې الله چې کوم خاصیت یې خیر، کوم خاصیت، کوم اندامونه د او دس چې دي په دې اندامونو دي چې څومره ګناه کړی او د او دس په واچا ګناه تلار شي. بیا د دې او دس اثر په قیامت کې ګوره چې د او دس کوونکو او دس اندامونه به د ټول معاشر په میدان کې د سورلسمې د سپوږمۍ په شان پرتی. او دس دومره یو عظیم عبادت، دومره عظیم شی د الله نوم غستو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم غستو د پاره او دس دا یو عظیم عبادت ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوی چې 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب، 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب، هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست، 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب. په زرګونو ځل چې دا خلا
په مشک او ګلابو باندې اوینځم لیکن هنوز نامه تو گویم کمال بے ادبی هغه نه بعدم پستا نوم غستل ماته بے ادبی ښکاري نوم دا څه د ټوکو خبرې خو نه دي د الله نوم اغستل دا د اری خلی کار نه دی دې د پاره خلی پکار اوس مونږ وګورئ په ټوکو کې زمونه ورکه خدای دې ورکه خدای دې دا خبره ده خدای دې دا کار ده خدای دې دا څه وایي خدای ګو لا پکې زمونږه پریدي خدای ته خلای دا په یو جبه کې تاسو خیال را نو الله نو مغستل هغه د پاره خپل پکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مغستل هغه د پاره خپل پکا ته دې معمولی غوډه د دنیا د حکمرانانو نوم خو به دا سوال په ټکی دې ډندت کوي بزرگان چې د الله نوم علي نو ور سره وی جل جلاله وعم نواله الله جل جلاله وعم نواله نو دا الله نوم اغستو د چل دې ته صراط مستقیم عرض می کولو چې او درس چل خودو د پاره جبريل راغی ناول چل پیغمبر ته د استنجا کوي چې تا او دس مات کینو بیا به استنجا څنګه کوي په لوټو چې استنجا کوي وړي کې بڅنګا کوي او جمی کې بڅنګا کوي په وبو چې بیا استنجا وکي وبو نو بیا با دوبو یو چڼکا د لنګ یا د پرتوک په دې خختګ باندې وکي وبو بلاس لون کې او دې کې بداسه چڼکا کې دې کې براز دای چې کچرته تا ته شک شي چې د ما پرتوګ لون شوی دی ته شي متیاز رانه نه وتی نو یقین به راشي چې نه دا وبخه ما په خپل په پرتوګه چوي بیا ورته دا داس کولو چلو خود خلک به وبواچه پوزه کې بواچه مخ به وینځي بیا بلا سونه تر څنګهلو پوري وینځي بیا به د سر مساو کې بیا به خپل وینځي تر گیټو پوري عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایت موجود دي یوازې په اودس اوس د مخ حد په وینځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ دی کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځي بیا ګیره ده دو قسمه ګیری وی یو بالکل ګڼه ډېره یو زمونږ په شان بالکل ګڼه ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي د ګڼې ګیرې د لاندې بیخونو ته اوبه رسول چې دي هغه خو به هله کېږي چې ته پکې چرته ګومنځ لمدی ووهې هغې دپاره قربان د اسلام په مخ بدرې ځل اوبه واچې او د ګڼې ګیرې بیخ ته اوبه رسول چونکې ګران کار دی نو په هغې به اسې لون لاس داسې وایي بیا د سر مسه قدرت دام کولی چې سر به هم دغسې وینځئ لکه چې څنګه مخ وینځئ عام ګران کار دی اوس په دې ژمي کې چې ته یخ اوبو ته بمبې ته دې سر نیولی وی دغه بار او ویم ناجوړه څه به دې کول اسلام ویل چې نه په ټول سر کې د ټول سر څلورمه حصہ چې داسې لاس لون کې او داسې کې بس مسه وشو د ټول سر څلورمه حصہ خپې وینځه اوس دا قرآن په عجیب انداز کې ویل فاغسلوا وجوهکم وایدیکم اوس ایدیکم لاس ته وی ید نو د دې ګوتې نه والا تر دې مټ پورې دا ټول لاس دی نو که الله دا خبره په دې ځای پرېښی وی چې مخونه ووینځئ او بیا لاس ووینځئ نو وروره لاس به دې تر دې وینځلی نو کمیس به دې ویستی دلته به ناست ځکه چې تر دې خو لستوڼی نه اوچتي
نو ور سره قید لګولو چې ایدیکم سره ال المرافق تر څنګهلې پورې وګوره یعنی د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شیخ کاری قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته خی آشه معمولی کې دی هم معمولی و ایدیکم ال المرافق لا سنوینځي تر څنګهلې پورې و ارجلکم او خپې وینځي نو خپد دې دې نواله تر دې غمانه پورې دا ټول خپد نو تاسو سکول التبری پرتګ وسته نو قران الله قید لګي ور سره چې وارجلکم ال الكعبین خپوینځي خو تر دې گیټای پورې تر دې گیټای ټول خپموي تاسو خیال دا چل پیغمبر خودو تا الله جبريل را لګل او دا چلی ورته چې دا وشي نو تبا او دس کې چې او دس کې شنو بیا براشي جمعه توس به خدای ته ودرېږي دا غنوم باله دا غنوم چالي نو اول به نیت به وکي نیت عربي کې دړه قصد او اراده ته وایي چیرې دا قصد کې چې د دې جمعې مونږ په دې امام پسې کومه الله اکبر ورکه وای بټی نیت ځنه خلق خدا سي دي کنه وګونه رانی ولي یو نیت مې وکړو نیت مې کړې ما د خدای په قهر اخته بعضي وخت کې ترکات موشي او د شیخ صاحب نیت نه تړلې کی خیال درا او بیا دا چل کړي آسان کا لاسونو چتول چي دي دا ضروری دی لاسونو چتولو کې الا اذنه چې د لفظ الا راغله نو عزیزانو تر اذنه دا معنا نه ده چې وګونه برانی سي د دې اذنه په محاذات کې چې دا لاسونو چت کې بس خبر اخلاص بیا لاسونه بدا سګدي لاس پسینه خل یا لاس د نامن لاندې د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی چې پسینه بلاس د امام سے مذہب دا دے چې نم نه لاندې بلاس کړي ایک یو راز دی جائز دوار دا اختلاف د احناف او د شوافی او منس کې د اولا عدم اولا اختلاف دی د حل او د حرمت نه دی نامن لاندې چې لاس کېږي نو لږ به سر ور پسې راټیټ شي چې دل تلاس کېږي نو دسه به ولاړ او دسه ولاړه د خدای فخر نه څنګه به ولاړ ټیټ سره بیا بلاس داسې تړي داس دا دو ګوتې به داسې کی او دا درې به په پات دا اتکړای شکل به جوړ کی اتکړای چاته چولې شي چرته کنه دا دې دروازه ډېر خشه دی زه یحیی خان مارشل الله کې پیش کړو مې کوټ په جیل کې مارشل الله عدالت چې پیش کول جیل نه رئیس ته نو دوړو لاسونو ته زمات کړای واچو خبره مې څه کړې و خبره مې دا کړې و چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي چې په هغه پاگل ډانس کې ته زما خزرانی سره او زستا خزرانی سره او پرتګونه د یو بل سره بدل شي خبره مې دا کړې په دې مارشل الله کې ونیو مو ها دوارو لاسونه کړای چولې او مارشل الله عدالت کې پیش چې پیش کمنو کرنیل ماته داسې کوس پاس چوکته نو ډېر غصه شو پولیس والا ته وی دات کړای ته وباسي داسې مال مې وباسه ایو شاعر وی چې نشانه بم پلان سو بل په بند زولنوي د خامتا جامې بصری بلا خړلې بابړوي نشانی بمی پلاسو بند پا بند زولنوی د خامتا جامی بسری ملا خوڑلی ببیڑوی ملا خوڑلی ببیڑوی جنازه بمی ولاړه ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کی
चिलू पटा दी पसर नवी मख में मगोरा कफन के करने तमें मायो बासा फोन कई लास तड़ले पेश के दिल दा डेर फोन हक द पारा छे जवलने दर चूली हुई और पेश दी की दा डेर फोन अमुन खलक पाराम तो द पारत कड़े वर थी न चे हक द पारे आयो शायर वही छे बो में जई दिल बरलाओ लास तड़ले पोताजीम बो में जई दिल बरलाओ खपलो प्रदु दुर्क्रमाल स्तामिने रंजुर क्रमाल खपलो प्रदु दुर्क्रमाल स्तामिने रंजुर क्रमाल निश्तबेलता में बल हकीमा बो में जई दिल बरला लास्तड़ले पताजीमा बो में जई दिल बरला खुदा कसम दा मंजरम द सहाबो प जमाना के जोड़